بیا عزیزانو چې کله صدیق اکبر رضی الله عنه رب ته ور مخامخ شي په سجده با غم پریوزي حدیث کې راځي صدیق اکبر رضی الله عنه بم په سجده باندې پریوزي الله به وایي صدیق سر اوچت کا صدیق اکبر چې سر اوچت کی الله به فرمایي صدیق ما بغیر حساب و کتاب نه تعالی جنت درکړو بیا بداسي د عمر نمبر راشي اب لک ساتو درګي د الله دربار کې الله به فرمایي تم به حساب و کتاب جنت تزا په دې طریقه باندې د رب پیغمبر په موږ دومره مین دی اول صدیق اکبر زکه ور مخامخ کوي چې د الله غ قهر د الله پر رحم کې بدل شي هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یو سړی دشمن وي په کائنات کې هغه زما پیغمبر په شان کې ګستاخی کوي هغه زما د پیغمبر په ختم نبوت باندې په تاج نبوت باندې تاج ختم نبوت باندې حمله کوي آیا عزیزانو تاسو نه د پوس کو مغز مونږ رور جوړې دی شي نن قرآن کریم کے وګورا قرآن کریم کے آیت تے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ شپږم سپاره کې دا آیت تے دا د حجۃ الوداع په موقع باندې د هجرت په لسم کال باندې د شپږم سپاره دا آیت چې کله غزبه اوخه باندې زما پیغمبر د عرفات په ډیره کې ال د تشریف فرماو ډیره د پاسه امام الانبیاء نه چار چاپیر یو لاک سلیری زره کم وبیش دا صحابه کرام تشریف فرماو دا زما د پیغمبر لومبه اخیری حج امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم باندې په دغه وخت کې دا وحی نازل شو الله فرمایل عرش برینا اعلان راغې الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ موږ کامل کړو پتا باندې دین واتممت علیکم نعمتي او اتمام نعمت مو پتا سو باندې وکړو ورضیت لکم الاسلام مدینہ ای زما محبوب پتا سو باندې اسلام دین چې د پدې تاسو نه الله راضی دی امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مخه د صحابه کرام تشریف فرما دي ارشاد فرمای ای زما صحابه آیا ما تاسو ته دین را رسول دي صحابہ کرام ورتوی یا رسول اللہ تاسو صرف را رسول نہ دے بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے کہ صحابہ کرام دا ارشاد فرمائے لو امام الانبیاء فرمائی فلیبلغ الشاہد الغائب بیا دا موجود کسان ټول اغا غائبین ته دا قرآن کریم ورسوي اس 1400 سال مخکې 1500 سال مخکې زما محبوب باندې قرآن نازل شو 1500 سال مخکې محبوب خپل صحابه ته وای چې دا دین دنیا ته ورسوي دا قرآن دنیا ته ورسوي سوار لسو کال بعد په 1901 یا په 1903 کې مرزا غلام احمد وی د قرآن دا آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ وی دا په ما نازل شوه دی په محمد رسول الله نه دی نازل شوه اے امت محمدی تپوس کو ما یادا پلیت ملعون لعنتی دی او کنه دی آواز رانغی وہ ایسی بلند آواز سے کہو کہ پوری دنیا کے دجالوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہاں پر محمد الرسول اللہ کے عاشق موجود ہیں لگ بچگوایا لعنتی دے وے آغا امریکی تا وورواک میں چشل کالا پا افغانستان کے دا مسلمانانو بچے دا مسلمانانو بیبیانے زما استاد میندو خویندو عاصمت دری کولا او نن پا پیشتا کنا دا افغانستان نا او تختی دلغوی توایا وے تاسو ټول لعنتیان یہ اے ذرا بلند آواز سے کہو امریکہ ہے چاہے کینیڈا ہے چاہے قادیان کے قادیانی کتے سور کی اولاد ہے سب پہ لعنت سب کہہ دو بے شمار ذرا بلند آواز سے سب کے بارے میں کہہ دو سب پہ لعنت عثمان داولی ہوئی ممبر رسول باندے ناسم علماء تشریف فرما دی زعماء امت تشریف فرما دی مشران تشریف فرما دی او زد آویما چه پدد لعنت وی زد آویما دا دا پلیتی اولاد دے زدا خورکم چه دا دا کنجری اولاد دے زویم دا دا سور اولاد دے تاسو بوائی چه دا تکم الفاظ ہوئی آیا پا ممبر دا پیغمبر باندے دا الفاظ تال زیب در کئی دا زیو جواب ورکم دا نننا تقریبا دا پا 1974 کے پا 6 ستمبر باندے دا پاکستان پا نیشنل اسمبلی کی یو مناظرہ شو ہوا مفکر اسلام علامہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مرزا ناصر سرم مناظرہ شو ہوا پدغه وقت کی اسمبلی ټول زعما موجودو هغه یو کتاب د مصدقه ریپورت په نوم باندې پاکستان د نیشنل اسمبلی نه چاپ شوی د مولیانو نه دی چاپ کړي د پاکستان د گورنمنت پاغي باندې باقاعده سٹمپ او ساين موجود دی پاکستان نیشنل اسمبلی نه ریلیز شوی دی باغی کتاب کې دا خبره موجوده ده پوائنٹ اف آرڈر باندې مفتی محمود رحمت الله علیہ د اسمبلی په فلور باندې مرزا ناصر نه تپوس کوي
وای دا په اسمبلی کې چې کوم خلک دی وای دا ټول ستا نیکه پیغمبر نه مني د اسمبلی نه بهر چې څومره مسلمانان دي مرزا غلام احمد ته دی پیغمبر نه وای ستا د دې باره کې څه عقیده ده هغه په جوش کې راغلی و هغه وی څوک چې پاکستان اسمبلی کې دن نه دي یا بهر دي په دې وطن کې څومره خلک دی وی مرزا غلام احمد ته چې څوک پیغمبر نه وای هغه ټول د کنجري اولاد دی د سور اولاد دی او د زنا پیدا دي دا تاسو ته کنزل کړي دي لعنت په لګل پکار دي کنه دي پکار قادیانیوں پہ لعنت مرزائیوں پہ لعنت نعرے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نعرے تکبیر اوس د مرزایانو دغه کتاب دغه عبارت موجود دی تاسو ټول ته په خپل کتابونو کې تاسو ته د سور اولاد ویل دي معاذ الله د کنجري اولاد ویل دي بیا د غین بعد د زنا اولاد ویل دي او بیا د حضرت عیسی علیہ السلام بارک په درس عبرت کې 24 نمبر صفحه باندې دا عبارت معاذ الله ثم معاذ الله نقل کفر نه باشد رسول الله دی ویل غواړم وای د دې پیغمبر سلور نیاګانې وي دا سلور واړه وای کسبی بدمعشانه او دا به زنا پسې ګرځي دي آیا تاسو نه تاسو کوم ک چریته د خپل کور په گیټ باندې اولی کې چې قادیانی پلانت ته د خپل دکان په بورډ باندې اولی کې قادیانی پلانت ته د خپل گاډي په شیشه باندې اولی کې قادیانی پلانت ته خپل موټر سایکل په شیشه باندې تا ډیر څه لیکلي دي شعرونه دي لیکلي دي کچری تا پیدا ولیکل چې قادیانی پلانت او ته د خپل ډیرې د خپل حجره زیب و زینت د الفاظ وګرځي چلا نبی بعدی تمام قادیانیوں پہ لعنت اپنے رسول کی مدح میں اپنے رسول کی محبت میں کہتے ہوئے رسول کا نام بلند کرتے ہوئے پیغمبر کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے مرزے پہ لعنت بھیجو گے مجھے ذرا مسلمانوں بتاؤ آیا تمہیں سرور ملے گا یا سرور نہیں ملے گا ټولو وایي په چغه باندې نو کولی شئ داسې چې تاسو په خپل کور کې ووایئ چې مرزا غلام محمد باندې لعنت دی دا لیکل څوک کولی شي په خپلو گاډو باندې په خپلو دکانونو بورډونو باندې په خپلو موټر سایکلو باندې په خپلو چنچیانو باندې په دې تیز رفتارو باندې اسم تاسو لارې منځ کې ودرولي چې څوک درنه تیر نشي نو زه دا مطالعه خو به کوي که نه لګول پکار دي که نه وای لګول پکار دی کنا بیا د دغه ذریت ذہن کے دا کہ دا قادیانی اگر مجھے دھمکی دینا چاہے آج اور ابھی پوری دنیا کے قادیانی تیرے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں قادیانیوں کو سناتا ہوں اسلام آباد والوں کو بھی سناتا ہوں ہمیں مت روکو اللہ کی قسم قادیانی نے میرے پیغمبر کو معاف نہیں کیا میرے رب کو گالی دی پیغمبر کی بیوی کو گالی دی قادیانی نے قرآن کریم کی آیت کو تبدیل کیا تمام آیتوں کو تبدیل کیا آیت کی نسبت محمد الرسول اللہ کی طرف قادیانی نے اس نسبت کو اپنی طرف کھینچا اللہ کی قسم جب تک ان کا جنازہ نہ نکلے ہم چین کی نیند نہیں سوئیں گے انشاءاللہ نہ خود سوئیں گے نہ ان کو سونے دیں گے اور ایک بات بتا دیتا ہوں آپ سب کا ذرا توجہ آپ کی ہونی چاہیے میں اگر یہ بات بھی کہوں کہ ہم اپنے پیغمبر کے ناموس کے لیے اپنی جان دے بھی سکتے ہیں پر لے بھی سکتے ہیں وہی ٹولو ہے غازی فیصل سو کو زمون بچے ہو کنا غازی فیصل سو کو زمون بچے ہو کہ زمون مخ کی سوک پیغمبر تا کنزلو کی نو پریبیدو ټولو وایي تاسو چې زه لا لاس نه اوچتوم ور ستاسو لاسونه ګورم که زموږ مخکې چا پیغمبر ته کنزل وکړو موږ به یې ژوندی پرېږدو نه پرېږدو که نه لیکن د هغې باوجود عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت تاسو ته وایي کلاشنکوف مراله تا ته وایي گزار پې مه کوه تا ته وایي ته صرف د قانون په دایره کې دننه کار چالو کا قانون کې موږ آرټیکل 3 لاندې په 7 ستمبر باندې 1974 کې آرټیکل 3 لاندې 106 260 کې کم ترامیم کړي دي یا د 1984 آرډیننس 295 اے نه واخلي 298 سی پورې الحمدلله موږ سره آئین پاکستان موجود دی او نمبر زموږ را روان دی که دې وخت کې چېرې قادیانانو ته مرزایانو ته د پیغمبر گستاخان گستاخیو کی جیل ته صرف ورشي ټرایل نه چالو کیږي مونږ ته بیا خی نه چې دا کسان چرته لاړل مونږ ته د هغې نه بعد پته ونه لګي څوک د آسیې غوندې بهر ملکونو ته لاړ شي څوک د شکوره قادیاني غوندې چې اته کاله قید ما مشقت ورته میلاو شوی په بله ورځ په بله میاشت کې بیا هغه د ټرمپ سره ډونلډ ټرمپ سره ناست دي هغه ته خپل شکایتونه کوي لیکن الحمدلله هغه وخت را روان دی چې الله به د دې قانون طاقت مونږ لم راکوي انشاءالله دا ټول به الټه زوړندو انشاءالله
खपन न रबे जोड़ंदो इंशाअल्लाह ताला। हमें किसका डर है? अगर तू हमें धमकी देता है और ये कहता है वहां उड़ा दूंगा, इधर उड़ा दूंगा, उधर ज़बा कर दूंगा, उधर मैं कत्ल करूंगा, हम जवाब में कहेंगे हमने वो पानी पिया है जो अमर इब्न अल-आस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबी ने पिया था, जिसने इरशाद फरमाया जब रूमियों ने कहा कि सामने समंदर, पीछे हमारी फौज, तस्लीम हो जाओ वरना कत्ल करेंगे, जवाब दिया रब्बे काबा की कसम, हम जब जिंदा रहते हैं गाजी बन के रहते हैं और जब मर जाते हैं तो शहीद बनकर अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दगा से दगना ज़मुंग स्तासु अकीदा ला सुचत के दगा से दगना मंग दे चा परवाह न साधु कना पर 10 अक्टूबर बांधे दा वादा सोक को लेशी च जमा दे दा अल्लाह पजात बांधे कसमी च पर 10 अक्टूबर दे इतवार पर रज़बा टोल मरकजी ईदगाह शमसी रोड तमुंग रोज वक़फ कड़ी दा अल्लाह रज़ा दा पारा शरई उज़र राग गज़ान ला खबर दीन अलावा दा अल्लाह पजात कसम दे कना ला 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 सुचत के ला सुचत मरकजी ईदगाह के पर शमसी रोड बांधे पौरज दे इतवार ठीक है ना 10 अक्टूबर दा बटोल मरकजी ईदगाह के हाजिर हुई इंशाअल्लाह। कदन नजर मिलाऊ न शो परोडूनु ईबम दासे पागरोडूनु मुंग टेंटूना लगूली स्क्रीनूनम लगूली क परोडूनी क पगलू की क चार चापेर जुमात पर चतुनो ईदगाह पर चतुनो शाता अस्पताल के हर जगह की चीजें मिलावी की नास भाई इंशाअल्लाह। अगर खाना ना मिले तो नहीं भागेंगे ना इंशाअल्लाह, पानी ना मिले नहीं भागेंगे ना इंशाअल्लाह, जगह ना मिले फिर भी अपने पैगंबर के लिए कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह, पैगंबर के लिए कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। तोल बहाजिरी 9 अक्टूबर बखिदमत लसोक सोक इरादा साथी इरादा वादा ना इरादा अगबल को वादा द गोरी अदारा तू इस्तासो मोबाइल के पे फेसबुक बाने स्टेटस तक ना डेरी टेक्टा के बदे पे चलूली जैसे न राव जी दो को डेरी टेक्टा रे कतरीना बदे पेड़े राखवा दे ख्वाकड़ी कतरीना बदे पेड़े रा करिश्मा कपूर बदिम दी त रसूली ठीक है ना दनन नवाद बसी तर 10 अक्टूबर 2021 दायो हफ्ता साद मोबाइल पर फेसबुक स्टेटस बांधे साद व्हाट्सएप पर स्टेटस बांधे 10 अक्टूबर ऐलान भाई इंशाअल्लाह नन्नबाद पर ईमान बराता वाई लग साथ बात बचे कोम द टोलो मोबाइल जम दगल दबार दी पुलिस वाले सर केनम जे सोक बारूजी मोबाइल बखे स्टेटस बोला गोरम ठीक है ना विबा ला सुचत के विबा स्टेटस नन्नबाद इंशाअल्लाह औ द नन्नबाद दावत व चालू यार चाल व दावत वरकौ ने इंशाअल्लाह मुंची कालाम तजु मलगरुला दावत वरकौ जमर कोम दावत कालाम ते चकर लजू कुमराट ते चकर लजू और आजे लग मलगरो तवायु लग दगत चकर ल रवान युजी नारान त बाबू सर टाप त रवान यू और लग जू गबिन जबे तजू मलम जबे तजू कचिन जबे त पचिन जबे त सर सता रवान यू गना ठीक दा मंग दावत वरकौ कना मलगरोला मंग शर्मी गो कोना कना न शर्मी गो सीरो फिल अर्द उस कचरे द खत्म नबुवत दावत वरकौ न सुख सुख बशर्मी की जर ला सुचत गई सुख सुख ब न शर्मी की गला सुचत गई नव शर्मी के कने इंशाअल्लाह दा दावत बखप नर वर्क वही कने इंशाअल्लाह द दे उलमा ओ दे पटकोल आज बसाते कने इंशाअल्लाह प गुंबद खिजरा के खपल हाजिरी लगवई कने इंशाअल्लाह दावत बार चाले वर्क वही इंशाअल्लाह सब दे अल्फाज इक्तिफा को मामक के आरो जुकड़ो चेजा रिकॉर्ड दो लोजो के में टेम वर्क करे रे बे यो बाचाजी दे गराना खपश वे मादर लडोड़े करे दा वे सो रजो ने मेवेलू और मां दा चल करे दा चल फलान केसेस में हलाल करे दा मिकड़ी मां वर्तवे दे वक्त सुर की چې کله اخیری جلسه نه فارغ شونو سور کی بشونو غلم بیا تل غواړي ځکه چې باچاجي دې سید دې د محمد رسول الله اولاد کې راضي سادات ته نو غلم تل غواړي نو که زه په دې الفاظو اکتفا وکم نو تاسو ټول بخپای کنه د څوک څوک به خوشاله چې بس ټیک د اجازه تم په خوشاله درکړو په خوشاله چې چا اجازه د الله د رضا د پاره هغه ټول راته داسې خستو مانی وباسي الله دې تاسو خوشاله کی